اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د پنځمه سپارې اتم درس دی او د سورة النساء 5 آیت تر 93 آیت ورسره کولی شئ چې وګورئ. مقیت قادر. حییتم بتحیة ډالۍ درکړی شي تاسو ته د سلام. ارکسهم نسکور کړي دي هغوی. یصلون یوځای کیږي. حصرت صدورهم چې تنګې شوي وي د هغوی سینې. لم یعتزلوکم ډډ ته نشي هغوی تاسو نه. فتحریر رقبة مؤمنة نو آزاد دی کړي څټ د مسلمان غلام. مفهوم دې دی چې یو مؤمن غلام دی آزاد کړي. ودیة مسلمة مفهوم دې چې او خون بها دی ورکړي ادا کړي او خون بها دی ادا کړي. مفهوم دی چې او د خون بها یا خون بها دی ادا کړي. شهرین متتابعین 2 میاشتې پرلپسې. متعمدا قصدا. امید ده درس مزه شوی نو دوستانو سره شیر کړئ. الله